په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا 40 ورځې وړاندې پیل شوې د انټر کلب رسمي سیالۍ پای ته ورسېدې. د مسؤلینو په وینا په دغه سیالیو کې 15 لوبډلو ګډون درلود. همدارنګه زیاتوي چې له یادو سیالیو یې موخه د غوره لوبغاړو ټاکل دي چې له همدې لارې به بیا ولایتي ټیم ته لار مومي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورني کرکټ څانګې په سره په همغږۍ د هغوی په هدایت سره په ټولو ولایتو کې پیل شوی. خوشبختانه دغه کې د میدان وردګ ولایت 15 رسمي لوبډلې وې چې په دې کې ګډون کړی و او تقریبا نن یې 40مه ورځ ده چې د دې پایلوبه ده. د دې اساسي هدف او موخه دا ده چې د دې نه د ښه لوبغاړو پیدا کېدل دي. د یاد ولایت د کرکټ لوبغاړي دغه سیالیو ته خوښ دي. دوی له مسؤلینو د معیاري لوبغالي غوښتنه کوي ترڅو په راتلونکي کې ښې سیالۍ ترسره کړي. او دا ډېر مهم دي. یو کرکټر چې مخکې ځي نو دغه سیالیو څخه مخکې ځي. تاسو خپله وینئ چې په دې ګراوند کې حتی تیږې شګې دا موجودې دي او دا د یو کرکټر د زیان لپاره دا دی چې دلته انجري کېږي، انجري منځته راځي او موږ اساسي لوبغاړی نه لرو. دا اوس موږ ډراف وکټ نه لرو، په سیمټ باندې لګیا یو. نو په سیمټ باندې اړبال هېڅ امکان نه لري، خو اوس موږ د ضرورت په اساس او د مجبوریت له خاطره موږ اوس په سیمټ باندې لګیا یو. د هر لوبغاړي لپاره دا ډېرې ګټورې دي ځکه چې د هر څوک دلته پرفارمنس کې دغه مخکې ځي، د بیا د غیر وان ډے ته ځي، بیا 3 ډے ته ځي، وروسته د غیر انداز نېشنل ټیم ته ځي. نو هر لوبغاړي لپاره بهترین دي. په دغه ولایت کې د کرکټ لپاره د معیاري لوبغالي د جوړېدو خبره کوي. زیاتوي چې 80% کارونه یې بشپړ شوي او پاتې نور به ژر سرته ورسیږي.